سلام علیکم ملګرو راځي ملګرو زه نن تاسو ته په ایفون کې څلور داسې مهم سیټینګ درخم چې تاسو یې غوښتل وروسته نور ضرورت نه لري چې تاسو سفری ته ګوګل ته چټ جی پی ټي کې بار سرچ کوئ یا هر ویب سټ پسې بلابل وګرځئ دا څلور سیټینګونه تاسو لپاره ميو ضروری دي ځکه تاسو ایفون نه په خپل کې لري البته که تاسو 13.1 یا 13.3 اپډیټ اچولې هم دارنګ زیات مطلب چې 13 نه زیات اپډیټ نو دا سیټینګونه تاسو خپل په ایفونونو کې شته نو د هر څه نه د مخې لومړی زموږ چینل در سبسکرایب کړئ ترڅو داسې ویډیوګانې د لاس ورنه کوي نو راځئ زه تاسو ته دا څلور سیټینګ درخم دلته ملګرو تاسو هم چې خپل نرخ اسعار ګورئ نو تاسو د ګوګل نه استفاده کوئ راځئ که تاسو په خپل ایفون کې 13.1 اپډیټ انسټال کړئ نو دلته تاسو یو اسانه طریقه ده چې تاسو خپل کیلکولیټر ته لاړ شئ دا به وایي او کنورټ به کړئ د پوسټ دا یو ځای افغاني نه لري نو نور د هر ملک نرخ اسعار پکې شته براشي تاسو کوم پیسې لري هغه وایي او لاندې بیا هماغه پیسې تاسو ښکاري چې تاسو کولی شئ په ټیک ټاک کې افلاین ویډیوګانې وګورئ یعنی که تاسو نت هم ونه لرئ تاسو به بیا هم ټیک ټاک کې افلاین ویډیو وګورئ راځئ ټیک ټاک ته خپل ورشئ چې کله ټیک ټاک اپلیکیشن ته نوتئ پروفایل به انتخاب کړئ دغه زه چې علامه ورکوم او دلته به درې ټکي ووهئ دا درې کرښې بیا سیټینګ اند پرایوسي ته راشئ بیا به لاندې راشئ دلته به افلاین ویډیو پیدا کړئ افلاین ویډیوز ته چې کله لاړئ دلته تاسو ته ښیي چې 100 ویډیو 50 ویډیو 200 ویډیو به بیا تاسو چې څونه انتخابوئ هماغه به بیا انتخاب کړئ دلته ګوره دا بیا ډاونلوډېږي یا ما څلور دنې هغه درته ډاونلوډ کړي هغه ویډیوګان چې ما ته ګورو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک کې کوم څه په خپاره کوي هغه انسټاګرام کې نشر نشي او غواړئ انسټاګرام ولا فیسبوک نه انلینک کوي او لینک ورسره ونه لري نو راځئ زه دا طریقه تاسو ته درښیم تاسو به لومړی خپل فیسبوک اکاونټ ته راشئ او دلته به دغه لاندې مینیو ته ورشئ دغه درې کرښې چې دي دلته به سیټینګ اند پرایوسي ته ورشئ بیا به دا سیټینګ برخې ته ورشئ بیا به سی مور ان اکاونټ سنټر دغه شینې کرښې باندې به کلیک کوئ لاندې به راشئ اکاونټ ته اکاونټ برخه به ووهئ دلته به اوس تاسو دغه د انسټاګرام اکاونټونه دي چې هر یو ریموف کړئ که دغه لاندې نه ریموف کړئ ریموف وایي او که بره نه ریموف کړئ دا هم چې کله ریموف کړو نو ستاسو د فیسبوک ډیټا یا سټوري هر څه چې تاسو ږدئ نو هغه به په انسټاګرام کې ملګرو تاسو هم غواړئ لوګو جوړه کړئ د خپل یوټیوب چینل لپاره سوپر مارکیټ لپاره آنلاین شاپینګ یا هر هغه څه چې تاسو لرئ غواړئ لوګو جوړه کړئ نو مخکې دا طریقه به تاسو یا په نورو اپلیکیشنونو یا ویب سایټونو دې طریقو باندې جوړول او په مشکل جوړېده نو اوس دا طریقه ډېره اسانه شوې تاسو کولی شئ په اتوماتیک ډول لوګو جوړه کړئ چې راځو دلته د آروین اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ زما سره انسټال دی تاسو هم انسټال کړئ آروین اپلیکیشن ته چې کله راغلی دلته به تاسو یعنی بیخي فری تاسو ته لوګو جوړوي دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ زه مثلا ورکوم سیلاب ټیک د دې لپاره زه غواړم لوګو جوړه کړم نو راځو دا جنریټ وهئ او تاسو ته به لږ به صبر کوئ تاسو به لوګو جوړه شي دا یو ماډل یعنی د یو ماډل لوګو تاسو کولی دم خوښه بیا ریکریټ وهئ تاسو ته یعنی مختلف ډول لوګوګان یو لوګو نه په مختلف ډول دا لوګو ګورئ همداسې ریکریټ وهئ تاسو په مختلف ډول لوګوګان جوړئ